کابل کې جنایي او امنیتي پیښې په بېساري توګه کمې شوې دي. سلام، ستړي مه شئ. زموږ هیواد نیوز چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته امنیتي وضعیت د تیرو 20 کلونو په پرتله په بېساري توګه ښه شوی دی او د ژوند چارې په عادي ډول پر مخ روانې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کابل ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو کچه په بېساري توګه راټیټه شوې ده. ښاغلي خوستي لیکلي چې تېره ورځ یې په کابل کې 2 جنایي او 1 امنیتي پیښه درلوده او وړمه ورځ یې 3 جنایي پیښې درلودې. باید وویل شي چې تېر 20 کلونو د پلازمینې کابل په شمول په ټول هیواد کې هره ورځ لسګونه امنیتي او جنایي پیښې کېدلې چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته دا ګراف راښکته شوی دی او په امنیتي او جنایي پیښو کې په بېساري توګه کموالی راغلی دی. د اسلامي امارت او امنیتي او استخباراتي مسؤلین هم وخت په وخت په خپلو ویناو او اعلامیو کې ولس ته د امنیتي وضعیت د لا ښه کولو ټټر وهي او دا هغه څه دي چې عام افغانان له تېرو 20 کلونو هیله درلوده. د چارو څارونکی د هیواد ډاډمن امنیت، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګ او د عام افغانانو د هوسا ژوند لپاره د طالبانو مهمه لاسته راوړنه بولي. د کابل ښار سوداګر او اوسیدونکي هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوښ دي او وایي چې اوس په ښار کې د آرامۍ احساس کوي او د غلو، انسان تښتونکو او نورو مشکلاتو ویره یې ختمه شوې ده.